په هغه کې د آل پارټي سټاجر لغړي اتحاد امیر مولوي منان صاحب او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي غړی حاجي عبدالعلیم پهلوان اکا د لغړي اتحاد مشر او د آل پارټي سټاجر لغړي اتحاد سیکرټري جنرال غوث الله جان او پر سټیج باندې ناست زموږ شاعر بهیر صاحب شیرعلي باچا صدیق بلال حاجي عبدالشکور صاحب موږ د میډیا ملګری او مولانا سلطان صاحب موږ ته مخامخ ناست په دې مجموعه کې بدري صاحب او ټول هغه زموږ سپین ږیري ځوانان چې هره ورځ د پرلط د آغاز څخه بیا تر اختتامه پورې دا قامي مبارزه د خپل ځان دپاره فریضه ګڼلې د هغو یو جهان مننه مختصره مجلس کوو صرف به دا ووایو چې ناست پرلط د 140 ورځو څخه داسې مجلس باید نه وکړو په خپل منځ کې د نورو پردۍ دا رقم لاسونه نه واچوو چې د هغو اغراض و مقاصد نورې نن د موسم خبرې کوي نن چې کوم حالات جوړي د هغه خبرې کوي صرف یې دا مقصد دی چې دلته په پرلط کې څنګه پیزا یې پر هغه پیزا باندې خبره کوي ملګرو د موسم او د پیزا خبرې به نه کوو خپل مقصد چې 140 ورځې دا ولس خوار ناست دی د دې ولس کار چیش دی ولې راپاڅېدلی دی دې ولې لاریون کړی دی دا خلک ولې دومره مجبوره دي د جهان په تاریخ کې د دې پرلط د پښتانه قام چې هر څو پاڅون سوی دی که احتجاجونه سوي دي دومره زورور او دا پر سرحدي پټۍ چې هغه سپین بولدک او چمن مرکز دی د پښتانه قام دومره اوږد سفر در اوسه دا تاریخ به بیا نه په جهان کې څوک ثابته کړي او موږ به دعا کوو چې خپل پرلط د خپل مقصد دپاره استعمال کړو موږ پرون باقاعده غوث الله جانو ملګري وو موږ به په خپل مابینځ کې داسې څوک چې هغه د زوی و د خیرۍ په نامه هغه د یو مقصد په نامه باندې د هغه لاس به د پرلطه څخه کاږو موږ همیشه په جهان کې هر څه جنګونه چې سوي دي خو بیا هغه ولس د خپل مرکزي قیادت او د پرلط یعنې د کردار ډېر ښه چلېدلی نمایندګي یې بیا درازه یې سمه نه وي سوې ټیبل ټاک یې بایللی موږ چې هر وخت په یوه مجلس کې کښېنو د زورونو په مجلس کې کښېنو موږ صرف ورصرف بیا د خپل ځان پېچان بیا د خپل پارټۍ پېچان بیا د خپل تنظیمو پېچان او د مقصد خبره چې هغه د پرلط د ناستو خلکو چې د هغو د ژوند د هغو د رزق د روزۍ خبره هغه بیا موږ په ګڼه ګوڼه کې رسه پاتې سي موږ به دا قامي فریضه چې د پښتانه قام ده دا قامي مبارزه چې تاسو په دې کې روانه کړې ده